هغه ښځه چې نن ورته خلک بدکاره وایي هغې ولې بدکارۍ ته مخه کړه. په دې ویډیو کې به تاسو ته د هغې ښځې قصه وړاندې کړو چې هغه اوس بدکارونه کوي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل درسره سبسکرایب کړئ. هغه ښځه خپله قصه داسې کوي: ورور مې د یو کس سره په څه خبره شخړه رامنځته شوه. نو په شخړه کې زما ورور جګ شو، هغه بل کس یې په چاقو وواهه او هغه کس مړ شو. بیا جرګه کېناسته او زه یې په بدو کې ورکړم چې یو پوډري مې خاوند شو. زندګي مې ډېره سخته تېرېده. نه مې ورور تپوس کوو او نه مې پلار او نه هم کوم خپلوان. هر وخت به را سره ظلم کېدو. کله به خاوند وهلم، کله به یې کورنۍ. یو وخت خو سرګنۍ د کور څخه هم وشړلو چې نه ته کار کوې او نه دې هم خاوند، نو څه کوو در باندې. په دې وخت کې زما 3 بچي هم وو. نو لاړو، یو کور مو په کرایه ونیو او د نږدې دوکاندار نه مو سودا په قرض واخیسته. نو خاوند مې کار نه کوو. زه مجبوره شوم چې یو څه وکړم تر څو بچیان مې د وړګې نه ونه مري. یو کور ته ورغلم چې د کور کار ورته وکړم او په بدل کې یې پیسې راکړې. هغې کور کې ټولې ښځې وې. زه وروسته پوه شوم چې دا د بدکارۍ ځای دی. هغوی وویل که کار کول غواړې دلته صرف همدا یو کار دی، بل کار ته ضرورت نه لرو. نو زه چون مجبوره وم د هغوی خبره مې ومنله او د هماغې ورځې نه زما د بې عزتۍ ژوند شروع شو.